لیدونکو به هم ستړي مشي هرکله د خپرونې په دې برخه کې د کډوالو په وضعیت باندې بحث او خبرې لرو. 20 د جون په ټوله نړۍ کې د مجبوره شوو کډوالو نړیواله ورځ یادېږي. تاسې د شاهد هستئ چې ټوله نړۍ د کډوالۍ وضعیت سره مخ ده. هغه هیوادونه چې ډېر پرمختللي دي، هغه هیوادونه چې هلته بېلابېل فرصتونه دي، خلک هڅه کوي چې هماغه ځایونو ته ورشي، هملته خپل ژوند غوره کړي یا هم د کار لپاره ورشي. نو بیا د همدغه کډوالو د وضعیت په اړه هم خبرې لرو چې تاسې ولیدل په وروستیو کې په بېلابېلو هیوادونو کې زموږ په ګاونډ کې متاسفانه کډوالو سره یا بېځایه شوو سره هغسې وضعیت نه کیږي یا هغسې چلند ورسره نه کیږي. د کډوالۍ حقوق کوم چې په نړیواله سطحه باندې په نړیواله کچه د کډوالو د حقوقو بحث دی، آیا دغه حقوق یو څه فیصدي که راواخلو په ځای شوي دي که نه؟ نو په همدې باندې بحث کوو چې په نړۍ کې د کډوالۍ وضعیت څه ډول دی، د کډوالو حقوق چې د قوانینو له مخې دي آیا هغه ورته رسیږي که نه؟ نو په همدې باندې بحث او خبرې لرو. د خپرونې د دې برخې د بحث لپاره راسره د بشري ودې او پراختیا صلاحکار دکتور صاحب حیات الله عتید همدا شیبه له ترکیې څخه خپرونې ته وصل دی. دکتور صاحب ستړي مه شئ، بخیر راغلی، سهار مو بخیر. مننه صفای صاحب، ستاسو د ټولو ګډونوالو او د ټولو همکارانو سهار بخیر. مهرباني. ډېره مننه، کور ودان. دکتور صاحب څنګه چې دا د 20 د جون د کډوالۍ بیا د مجبوره شوو کډوالو د ورځې په نامه یادېږي، خو لومړی به په دې واورو چې په نړۍ کې د کډوالو وضعیت څه چې تاسې ته ښکارېږي څه ډول روان دی؟ لکه تاسو چې ووایي صفای صاحب محترم، دا د کډوالۍ کومه مسله چې وه دا پخوانۍ موضوع ده. تقریبا د دویم جنګ جهاني نه وروسته خلک په دې فکر کې شول چې د دې خلکو څه حقوق دي او د دوی څه واجبات دي، او دغه مسله چې ده زیاته شوې تقریبا. نو هماغه چې په 2001 کال کې ملګرو ملتونو دا یوه پرېکړه وکوله چې دغه خلک باید د 20 د جون د دې خلکو دپاره د یوه ورځ باید وټاکل شي او د دوی په ارتباط باندې خبرې وشي او د دوی د ستونزې او مشکلات او قانوني لوری او اداري لوری او د ټولو باندې باید سره خبرې وشي. نو دغه موضوع پخوانۍ موضوع ده او مهمه موضوع ده، او بل دا چې لکه تاسو چې ډېر زیات پرمختللي هېوادونه دي چې نن سبا دې مسئلې ته مجبور شوي، او که اصل ته موږ تاسو مراجعه وکړو زموږ تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم سره هم دغه قصه شوې وه چې هغوی هجرت کړی و د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته. زما هدف دغه دی چې لکه څومره چې بشري قوانینو او عقلونو دې موضوع توجه کړې، پاملرنه ورته کړې، د دې نه ډېره زیات زموږ تاسو مبارک دین دې ته توجه کړې. قرآن کریم کې موږ تاسو ډېر زیات آیتونه لرو. الله یو آیت شریف کې فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. سورة النساء سلام نمبر آیت دی. څوک چې د الله جل جلاله په لار کې هجرت وکوي نو هغه به مختلف نعمتونه وګوري، الله جل جلاله وسعت ورته ورکړي په رزق کې، په ژوند کې، په ټولنیز مسایلو کې. نو دغه موضوع پخوانۍ موضوع ده، خو که چېرته ارتباط زموږ ستاسو د دین سره ورکړل شي، زما په نظر باندې به عبادت شي. کډوالي یو انسان وځي د جنګ نه، امنیتي ستونزې دي او جنګ دی، بعض نور قصې دي. یو انسان وځي خپل د سر د امان په خاطر باندې، خپل کورنۍ د آزادو د امان په خاطر باندې، خو که چېرته نیت تجدید نیت د الله رضا شي دا بیا هجرت شي. لکه څنګه چې جهاد فرض شوی، الله جل جلاله جهاد فرض کړی، ډېر زیات آیتونه موږ تاسو قرآن کریم کې لرو. نو د جهاد په څنګ کې بیا موږ تاسو هجرت هم لرو چې هغه کډوال، هغه زنانه، کوچنیان او ضعیفان انسانان چې هغوی جهاد نشي کولی، نو هغوی د خپل امن په خاطر باندې یو بل هېواد ته، یو بل منطقې ته هجرت ته مجبورېږي. نو ډېر زیات خوندوره دغه راځي چې نیت پورې ارتباط دی. دا نیت چې اوس دغه شي چې دغه زموږ وتل د الله جل جلاله په رضا کې شول، نو دې ته به موږ تاسو بیا هجرت وایو. صحیح. او لکه د نور ملګري ملتونه بعض نور ادارې چې هغوی ورته کډوال ورته وایي، زموږ تاسو په دین کې یو اصل لري. بله، ډېره مننه دکتور صاحب. دا د کډوالۍ بحث چې کله رامنځته کېږي، یعنې کډوالي هغه څه دي چې ډېره فیصدي یا اکثریت یعنې دغه ژوند د خوښې ژوند نه دی، د یو مجبوریت پر اساس دی. هغه که د ژوند د بقا لپاره، د پایښت لپاره، د ژوند د ښه والي لپاره دغه څه رامنځته کېږي، او که د نورو عواملو او دلایلو له مخې. خو د کډوالۍ حقوقو بحث که موږ کوو، نړیواله ورځ چې دې ته ځانګړې شوې ده،
د کډوالو حقوق په نړۍ کې چې څه ډول د کډوالۍ د قانون له مخې دي یا د نړیوالو د قانون له مخې دي، آیا هغه تر اوسه پورې ورکول شوي دي؟ ځکه چې کډوالۍ وضعیت په نړۍ کې که وکتل شي ډېر بد وضعیت سره مخامخ دي. صفحه محترم که چېرته موږ تاسو د نړیوالو قوانینو ته تاسو متوجه شو او په زیره باندې موږ تاسو که چېرته ورته وګورو نو هغه پرمختللي هېوادونه متاسفانه چې هغوی ټول د خپل مصلحت په خاطر باندې د دونه استفاده کوي. دقیق خبر ده چې دا انسانان حقوق لري، دا مستضعفین دي، د دې سره باید یو انساني همدردي وشي، دا باید په غېږ کې راونیول شي. خو موږ تاسو که چېرته وګورو پرمختللي هېوادونه خاصتا غربي هېوادونه امریکا د دوی د عقلونو نه غواړي چې استفاده وکوي، د دوی د کوچنیانو غواړي چې استفاده وکوي، غواړي چې دوی باندې دوی خپل ملکونه باندې جوړ کړي. که چېرته موږ تاسو وګورو د پرمختللي هېوادونو امریکا، کاناډا، اروپایي ملکونه چې دي د دې هغه حقیقي تقدم او پیشرفت په دغو انسانانو باندې شوی. دوی یو قسم تجارتي ګیم ورنه جوړ کړی چې هر هغه څوک چې د مثال په توګه باندې ښه مهارتونه لري او سکیلز لري او هغوی چالاکه انسانان دي، کولی شي چې هغوی ته ګټور تمام شي، هغوی ځان سره اخلي او ځان سره یې وړي او د هغوی د بچیانو هم استفاده کوي او د دوی هم استفاده کوي. خو هغه انسانان چې هغه مستضعف انسانان دي او ضعیف انسانان دي متاسفانه هغوی ته چانس ډېر زر نه برابرېږي او په ټوله کې دغه انسانان حقوق لري هغه چې هر څوک دي. اوس د ځینې ملکونو د مثال په توګه باندې مهاجر او کډوال د هغوی لپاره داسې زمینه سازي نه کېږي. اوس تاسو پوهېږئ چې اکثر ملکونو ته هغوی ویزې نه ورکوي. په آخره کې افغانستان نوم متاسفانه په تور لیست کې راغی او چې افغانانو ته ویزې نه ورکوي امریکا. همداسې د مثال په توګه باندې د سودان انسانان دي، د یمن انسانان دي، د سوریې اوس خو سوریې حالت خو د هغه نه بهتر شو، د افغانستان نه بهتر شو. همداسې نور بعضې ملکونه موږ تاسو لرو چې هغوی کډوال لري، خو دلته اوس هر ملک د دوی نه استفاده کوي او هر ملک دوی د خپل مصلحتونو چې کوم هغه سیاسي مصلحتونه دي او هغه ټولنیز مصلحتونه دي د هغوی لپاره ورنه استفاده کوي. او په حقیقت کې انسان یو انسان دی او دا بهتري حتی زموږ ستاسو دین کې هم دا خبر ده چې د عرب په عجم باندې بهتري نشته، د سور په تور باندې بهتري نشته، د تور په سره باندې بهتري چې کومه دغه په تقوا کې ده، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نو هدف دغه دی چې بهتري د دوی سره باید هغه په انساني معیار کې وای. خو څومره چې د دوی حق دی هغه حقوق ورته متاسفانه نه دي ورکړل شوي او اکثره پرمختللي هېوادونه متاسفانه چې دوی د ضعف نه، د دوی د کمزورۍ نه متاسفانه چې استفاده کوي. موږ دا بیا یو ځل خپل مبارک دین ته موږ تاسو مراجعه وکړو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه 14 کاله چې هلته الله ته بلنه وکړه چې کله مدینه منورې ته هجرت وکولو نو 10 کاله رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې الله دین ته بلنه ورکړه. نو هلته انصار چې د مدینه منورې په خانه د یثرب د مکې مکرمې دغه مهاجرین په غېږ کې راونیول او هغه انصار چې دوه ښځې درلود هغه ورته وایي چې زه دوه ښځې لرم، ته وګوره کومه ښځه ستا خوښېږي چې هغه ته طلاق ورکړم، ته ورسره واده وکړه، زه درته پیسې درکوم، زه سره همکاري کوم او زه سره همکاري کوم چې ته خپل کاروبار ته جوړ کړې. هغوی په غېږ کې راونیول او ډېر زیات موږ تاسو داسې نمونې لرو چې بالعکس بیا مهاجر هم ډېر غیرتي خلک وو. هغه عبدالرحمن بن عوف چې یو صحابي ته وایي چې الله ستا په کور او ستا په مال او ستا په ښځه کې برکت واچوي، دلني علی السوق، ما ته بازار راوښیه. نو هماغه دی چې بیا وروسته ډېر یو لوی تاجر ونه جوړېږي. هدف زما دغه دی چې په انساني معیار باندې، په اسلامي معیار باندې که چېرته موږ تاسو وګورو دغه ډېر مستضعف او ضعیف خلک دي او دا باید په غېږ کې راونیول شي، دې سره باید همکاري وشي. همداسې موږ تاسو د مثال په توګه باندې هغه افغانان چې د ایران او د مثال په توګه باندې د پاکستان نه راغلل، نو هغوی بېچارهګان ډېر زیات مستضعف او ډېر ضعیفان او خاصه چې بعضې ظلمونه ورسره وشول. نو دغه انسانانو نه باید استفاده وشي او زما په نظر باندې حتی اقتصادي ناحیې ته که چېرته وګورو زموږ ستاسو په هېواد ته د دوی راتلل ډېر زیات یعنې حتی اقتصادي د چایرک هم د اقتصاد چې دی مخ ته ځي، ځکه دوی هر سړی به خپله یوه پروژه به جوړوي، یو کاروبار به کوي او دا چې په اقتصاد کې مهم رول لري او په ټولنیز لور کې هم مهم رول لري. او مهمه مسله دغه ده چې دغه کډوال چېرته چې هم څومره ښه ژوند هم ورته برابر شي، دوی به هغه عاطفي هغه حنین لري خپل وطن ته او د مینه او خپل هغه یادګارونه چېرته چې خپوړې کړي، چېرته چې دوی ګرځېدلي، نو دغه نفسي لوری هم ډېر زیات مهم دی. حتی که چېرته دوی ته فیزیکل بعضې خدمات او سرویس ورته برابر شي، خو دوی دغه نفسي لوري ته هم ډېر زیات ضرورت لري چې دوی باندې همکار وشي. اکثره مؤسسات متاسفانه چې دغه په نظر کې نه لري، دا ورته د یو روبوټ په حیث باندې متاسفانه چې معامله کوي او د خپلو مصالحو لپاره ورنه ګټه اخلي، د دوی هغه کوم حاجتونه
حاجتونه چې دي هغه ټولنیز دي او هغه نفسي دي، مثلا او نور انساني حاجتونه دي، هغه ډېر زیات نه پوره کیږي. بله ډاکټر صاحب څنګه تاسو ویل چې انسان په کل کې یو انسان دی، دلته د انسانیت بحث مهم دی. څوک په چا باندې برتري او کمتري نه لري. د عجب او کیسه چې تاسو وکړه چې په یو بل باندې برتري نشته ده، نو همدغه څه ته په کتو سره کله چې د کډوالۍ قانون جوړ شوی دی، کله چې د کډوالۍ قانون کې د کډوالو د حقوقو په اړه بحث کیږي او بیرته کوم هیواد دغه څه نقض کوي، د کډوالۍ قانون څخه د دفاع لپاره هم څوک شته دی؟ متاسفانه قوانین دوی چې جوړ کړي د خپلو ملکونو د مصلحتونو په خاطر باندې جوړ کړي. دوی چیرته چې دوی مصلحت وي نو دوی خپل قانون پاس کوي او خپل قانون خبرې کوي، خو متاسفانه چیرته چې دوی مصلحت نه وي نو هغه هلته بیا قانون نشته، هلته بیا باغي واش دی او قوي چې دی هغه متاسفانه بیا ځای خوري. باغي واش کې کوم نظام وي او هغه کوم حیوانات چې هغه په قفسونو کې وي، زه به وایم چې یو غر دی او بس غرنۍ منطقه ده، بس قوي راځي او ضعیف خوري. اوس که چیرته د مهاجرو حقوق د مثال په توګه که چیرته وایي د فلسطین مهاجر چې څومره وتلي بیچارهګیان، د په غزه کې څومره خلک د بېکوره شوي او کډوال دي، تقریبا 2 کاله وشول چې هلته جنگ روان دی. دې انسانانو حقوق چیرته وو؟ که چیرته د دوی قوانینو ته ورشو، ستاسو او د لیدونکو په مخ د ګلابي سپی هم حق لري، دوی سپي ته هم حق ورکوي، خو متاسفانه چې یو مسلمان زنانه حق نه لري، یو کوچنی حق نه لري. څومره کوچنیان دوی ووژل، څومره ښځې مستضعفین انسانان دوی ووژل. متاسفانه د دوی قانون چې دی هغه دوی مصلحتونه دي او همدغه وجه ده چې متاسفانه دوی ټول قوانین هغه د پښو لاندې کیږي او متاسفانه چې خلک اوس بیداره شوي او پوه شوي او خلکو اوس خپل ازادۍ اخیستې، نو هدف دغه دی چې متاسفانه د دې انسانانو کوم هغه قوانین چې دوی ورته وضع کړي، قوانین دوی خپله متاسفانه د خپلو مصلحتونو په خاطر باندې ورنه استفاده کوي او من حیث قانون دوی ورته احترام نه لري متاسفانه. بله، نو ویلی شو چې په نړۍ کې د کډوالۍ ژوند رښتیا هم څنګه چې نوم څخه دغه ورځ یادیږي چې د مجبوره شوو کډوالو ورځ، ژوند یې هم هماغسې د مجبوریتونو څخه ډک دی. دقیقاً د دوی ډېرې زیات ستونزې دي. ما لکه مخکې مې تاسو ته ویل د دوی یوه لویه ستونزه هغه د دوی نفسي ستونزه ده. تاسو فکر کوئ چې اوس یو کډوال په دې فکر کې دی چې ولې ډوډۍ څنګه پیدا کړي، د کرامت نه ډک ژوند څنګه خپل ځان ته خپل اولاد لپاره د مثال په توګه باندې برابر کړي. بله، او څنګه کولی شي لکه خپل هیواد کې چې د ژوند داسې ژوند خو نشي برابر دی، 100% کې طبیعي خبر ده، خو علاقل په یوه لویه فیصدي باندې هم یو ژوند برابر کړي. نو هغه چې دا ژوند خدای نشي برابرولای، هغه چې د اولاد په تهدید کې وي، د ښځه په خطر کې وي، د اولادونو په خطر کې وي. تاسو پوهېږئ چې په اکثرو ملکونو کې د ځینو مهاجرینو نه کوچنیان ماشومان اخلي، ورنه ماشومان ورنه پټوي. انټرنیټ د دې قصو نه ډک دی متاسفانه. هغوی خو اولادونه یې کم دي، نو د دغه مهاجرینو چې اولادونه زیات دي په یو بانه او بله بانه باندې چې دا تاسو ورته تربیه نشئ ورکولی او دا چې موږ درنه وړو او حتی ماشومان پټوي متاسفانه چې د یو مهاجر یا د کډوال خپل ژوند په خطر کې وي، د خپلو ماشومانو ژوند په خطر کې وي او داسې یو ژوند وي چې هغه د ارزښتونو او د مبادئو نه مخالف ژوند وي اصلا. نو بیا دته اصلا کوم اطمینان نشته ورسره، نفسي اطمینان ورته نشته متاسفانه، روحي اطمینان ورته نه وي متاسفانه، جسمي اطمینان ورته نه وي. نو د دوی ټول متاسفانه چې لکه د کور نه چې وځي دوی د ستونزو او د مشکلات سره وي. البته موږ تاسو ښې نمونې هم لرو. بله، ښې نمونې د مثال په توګه باندې چې بعضې ملکونو د مهاجرونو او د کډوالو څه ناڅه حقوق ورته ورکړي او څه ناڅه ورسره درېدلي، خو په ټوله کې زما هدف دا دی چې د نړیوالو چې کوم قوانین جوړ کړي متاسفانه د ټول قوانین د دوی دغه پوچو اهدافو او خاصتا اقتصادي اهدافو دپاره چرخیږي. او په دې کې تاسو ته بهتر معلومات چې زموږ حتی ګاونډي هېوادونه هم د مهاجرو او د کډوالو متاسفانه دا فایل یو بزنسي فایل جوړ کړی او تجارتي فایل جوړ کړی و چې ډېر زیات دوی ورباندې ګټه واخیسته. د نورو بعضو ډونرانو ملکونو نه متاسفانه پروژې به اخیستې او د دوی لپاره به بعضې کم شی ورته برابرول. یعنې یو قسم بزنسي فایل و په ټوله کې ټوله اقتصادي موضوع ده. اقتصادي موضوع ده چې دا کډوال نه څنګه استفاده وشي او د کډوالو د مهارتونو او د دوی د استعدادونو نه څنګه خلک د خپلو ملکونو لپاره د خپلو مساعدو لپاره دوی استفاده وکوي او خپل پروګرامونه ورباندې جوړ کړي. لکه په بل تعبیر باندې د دوی په جمجمو باندې خلک خیږي او خلک خپل اهداف ته ځان رسوي، خو دا ورته مهمه نه ده چې دا څوک دي. بله، دا جمجمي څوک دي او دا څه اهداف لري، څه موخې لري، آیا دوی هم من حیث انسانان
غواړي چې خپل ښه ژوند وکوي په اساس کې مسله ټوله اقتصادي ده او سیاسي ده متاسفانه. بله ډیره مننه ډاکټر صاحب کور ودان چې راسره وای. ستاسو نه هم مننه. ښه وخت ولرئ.